ملي مصالحو سره یا د موږ ارزښتونو سره سمون نه لري، داسې غوښتنې نو دوی د فشار په توګه استعمالوي. هغوی وایي چې په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي یا بشري حقونو ته درناوی وشي، د ښځو د زده کړو اجازه ورکول شي. فکر کوئ دا د افغانستان د منافعو خلاف دي؟ بشري حقوق په افغانستان کې د اسلامي اصولو په رڼا کې ټولو ته ورکړل شوي دي. افغانستان اوس هم په نړیواله ټولنه کې انزوا حالت کې دی. فکر نه کوئ لومړیتوب باید دا وي چې افغانستان له دغه انزوا وتلی وي، اقتصادي انزوا، سیاسي انزوا؟ په نړۍ کې د 40 نه زیاتو هیوادونو کې زموږ ډیپلوماټان دي، نو دا ټول پرمختګونه دي. پاکستان د یو ستراتیژیک شریک په توګه تاسې منئ؟ وایي له خوا نه دا اړیکې خرابې شوي دي. وایي چې په افغانستان کې ټي ټي پی مسله راپورته کوي، لیکن ټي ټي پی د پاکستان په داخل کې ده. ستړي مشئ. همدا روانه ونې د طالبانو د بیا واکمنېدو 5 کاله پوره کیږي. په دې موده کې له بیلابیلو هیوادونو سره د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا هڅې شوې دي، خو لا هم په نړیواله کچه د رسمیت پیژندنې له پراخو خنډونو سره مخ دي. په دې مرکه کې غواړو د تیرو 5 کلونو د افغانستان د بهرني سیاست او ډیپلوماټیکو اړیکو ارزونه وکړو. ستړي مشئ. زه هیله اسد یم او میلمه مو په قطر کې د طالبانو سفیر او د دوحې دفتر سیاسي مشر ښاغلی سهیل شاهین دی. شاهین صاحب ستړي مشئ. همدا ونې ستاسې د واک 5 کاله پوره کیږي. په دې 5 کلونو کې روسیه یوازینی هیواد دی چې ستاسې حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی. تمه مو لرله چې تر 5 کلونو وروسته به د رسمیت پیژندنې وضعیت تر دې کچې محدود وي؟ مننه، سلامت اوسئ. نو داسې تمه کېده چې هغه هیوادونه چې 20 کاله یې زموږ هیواد اشغال کړی وو او موږ د هیواد د ازادۍ لپاره د هغوی په مقابل کې هلې ځلې وکړلې، جهادي هلې ځلې وکړلې، وجنګېدو او هیواد مو آزاد کړل، خپلواکي مو ترلاسه کړله. نو دا توقع کېده چې هغوی به په همغه ورځ یا یوه اونۍ کې د افغانستان په رسمیت ونه پیژني. خو دې کې ځینې داسې د هغوی سیاسي ملحوظات هم دي چې هغوی غواړي د افغانستان په رسمیت نه پیژندل د یو فشار په توګه باندې استعمال کړي. او افغانستان ولس سره د دې چې موږ د اسلامي امارت قیادت د شرایط په رڼا کې د خپل ولس غوښتنو ته ځوابګو دي او د هغو د حل کوشش کوي او کړی ده. لیکن رسمیت یا نورې داسې غوښتنې چې هغه زموږ حق ده، هغه د فشار په توګه د هغوی استعمال نه مني. البته مثبت تعامل ته موږ ترجیح ورکوو، هغه زموږ سیاست ته چې ټولو هیوادو سره مثبت تعامل ولرو. او دا اوس چې له سیمې هیوادونو سره یا نړیوالې ټولنې سره ستاسې د حکومت د اړیکو د کوم دور روان دی، فکر کوئ د قناعت وړ دی ستاسې لپاره په دې 5 کلونو کې؟ پرمختګ خو شوی ده. د مرکزي اسیا هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لرو، تجارتي اړیکې، سیاسي اړیکې لرو. ډېرې داسې پروژې دي، مشترکې پروژې، تجارتي پروژې چې هغه پیل شوي دي او نورې پیل کېدونکې دي. د کافي پروژه تر هراته پورې را رسیږي. دا به د افغانستان په اقتصاد کې یو غټ بدلون راولي، د افغانستان په صنعت کې به یو غټ بدلون راولي، دلته به کاري فرصتونه ایجاد شي. همداشان د خلیج هیوادونو سره روابط لرو. په نړۍ کې د 40 نه زیاتو هیوادونو کې زموږ ډیپلوماټان دي، نو دا ټول پرمختګونه دي. همداشان په داخل کې هغه پرمختیایي کارونه چې شوي دي هغه په تیرو 20 کلونو کې نه وو شوي، سره د دې چې دلته په میلیاردونو ډالر راغلي وو، خو په واقعیت کې هغه دلته په ځمکه نه لیدل کېږي چې په هغه باندې څه کار شوی. البته شخصي جیبونو ته تللي وو. سره د دې چې عواید کم دي،
خو که تاسو کارونه وګورئ په زورګونو کیلومتره سړکونه جوړ شوي دي، په زورګونو کارخانې جوړې شوي دي. د کوشتېپې لویه پروژه شاهین صاحب یو مسله بخښنه غواړم چې تاسو خبره نیسم. اصلي مسله دا ده چې افغانستان اوس هم په نړیواله ټولنه کې انزوا حالت کې دی. فکر نه کوئ لومړیتوب باید دا وي چې افغانستان له دغه انزوا وتلی وي، اقتصادي انزوا، سیاسي انزوا؟ دا زموږ لومړیتوب ده، د دې لپاره کار کوو. خو دا په هغه وخت کې تر هغو نشي ترسره کېدلی، ترلاسه کېدلی تر څو چې ځینې هېوادونه د فشار سیاست پرې نږدي. او لکه څه شی دی؟ دا د فشار سیاست څه ډول دی؟ دوی څه غواړي؟ دوی خو هغه غوښتنې چې د دوی غوښتنې دي هغه د موږ له ملي مصالحو سره یا د موږ ارزښتونو سره سمون نه لري. داسې غوښتنې نو دوی د فشار په توګه استعمالوي. نو دغه د دې سبب ګرځېدلی لکه کومې غوښتنې ویلی شئ راته؟ 2-3 راته ویلی شئ د مثال په توګه؟ خو تاسو ته معلومې په رسنیو کې همې شبه مو اورېدلي وي، راځي هغه د هغوی غوښتنې دي. نو هغوی د هغو په اساس باندې موږ رسنیو ته چې کوم موضوعات رسېدلي دي هغوی وایي چې په افغانستان کې باید ټول شموله حکومت جوړ شي یا بشري حقونو ته درناوی وشي، د ښځو د زده کړو اجازه ورکول شي. فکر کوئ دا د افغانستان د منافعو خلاف دي؟ بشري حقوق په افغانستان کې په د اسلامي اصولو په رڼا کې ټولو ته ورکړل شوي دي او ټول حق لري چې ټول افغانان چې د قانون په وړاندې مساوي دي او حق لري، تبعیض دلته نشته. لکن د هغوی چې کومې غوښتنې دي هغوی له خپلې زاویې نه ګوري، په دې کې به فرق وي. لکن ټول د اسلامي قانون پر رڼا کې، ارزښتونو پر رڼا کې ټول مساوي حق لري. خو فکر نه کوئ د ښځو د زده کړو موضوع یو خنډ نه دی؟ همداشان په حکومت کې د ټولو قومونو څخه په جهاد کې هم برخه درلوده او اوس په حکومت کې هم برخه لري، ټول ملتونه چې په افغانستان کې دي. لکن هغوی غوښتنه به دا وي چې دغسې کسان چې هغوی ته نږدې وي نو د هغوی شمولیت به بیا دوی ته ټول شموله ښکاري. نو دلته له کومې زاویې نه چې ورته ګوري په دې کې تفاوت شته. او بیا د دې لپاره دوی بعضې رسمیات یا داسې نورې څه چې د دوی په لاس کې دي هغه د فشار په توګه استعمالوي. شاهین صاحب دا د ښځو د زده کړو موضوع یا د کار موضوع دا هغه غوښتنه ده چې د افغانستان ډیری خلک هم غواړي، خپله ښځې غواړي چې هغه د افغانستان نیم قشر دی او نړیواله ټولنه یا د سیمې هیوادونه چې د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط په توګه وړاندې کوي. فکر نه کوئ د افغانستان د خلکو غوښتنه په نظر کې ونیول شي یا تاسې هغه د رسمیت پیژندنې پروسه مخته لاړه شي؟ یو حل په توګه ورته نه ګورئ تاسې؟ د ښځو حقوق چې د اسلام د اصولو په رڼا کې، ارزښتونو په رڼا کې ورکړل شوي دي او د کار مثلا د زده کړو اجازه، د کار حق، مثلا د ښځو د میراث مسله مخکې دې ته په د افغاني ټولنه کې چا نه ورکول میراث، اوس دا یو هغه اسلامي قانون نافذ شوی ده، ورکول کیږي. او همداشان د واده کې په نکاح کې د هغوی حق او د هغوی رضایت دا حاصل شوی ده. په هره میاشت او کې چې څومره د ښځو د شکایتونو ته رسیدګي کیږي د امر بالمعروف وزارت لخوا نه، پخوا داسې نه کېدل. په هغه وخت کې د ما په یاد دي چې صحیح ده شعارونه خو به وو د ښځو د حقوقو په عمل کې هغوی ډېرې ستونزې درلودې، خودکشي وې په افغانستان کې، هغه تعداد بیخي زیات و. نو هغه اصول ته خو موږ اسلامي اصولو ته پابند یو، عملي کوو یې. همداشان د ښځو د سوداګرو دپاره، تجارانو دپاره د 10,000 نه زیات
جوازونه صادر شوي دي او د 1,15,000 په شاوخوا کې ښځې د تجارت په ډګر کې کار کوي. همداراز په وزارت معارف کې 90,000 تنه ښوونکي کار کوي، په وزارت داخله کې کار کوي، همداشان په احصایه کې ریاست کې کار کوي، او داسې په د صحت عامې په وزارت کې تقریبا 1.5 لک ښځې کار کوي. په دې کې ډاکټران شامل دي، نرسان او نور د صحت مربوط خدمت کوونکي. دا ټول دا په لکاو کار کوي، لکن په تاسې پر رسنیو کې په دې باره کې هیڅ نه ویني، یو راپور هم نه ویني. شاهین صاحب مونږ وینو دا تاسو کوم ادارې یاد کړي دا رسنیو ته رسیدلې دي چې په دغه ځایونو کې ښځې کار کوي یا د میراث په برخه کې تاسو ویل ښځو ته حق رسیږي. خبره دا ده چې کله چې ښوونځی باندې، کله چې پوهنتون باندې، کله چې ډاکټر ونه روزل شي، فکر نه کوئ 15 کال وروسته که زه تاسو سره خبرې کوم یا تاسو بل چا سره خبرې کوئ، بیا به په اداراتو کې یا د ښځینه ډاکټرانو دغه شمیر به نیمایي، ځکه چې نوي ونه روزل شي نو دا به څنګه پاتې کیږي؟ یعنی یو خو دا برخه ده چې دلته داسې نه ده چې بالکل دلته ښځې کار نه کوي یا په مختلفو وزارتونو کې کار نه کوي. یو دا برخه ده. دوم دا برخه ده چې د تعلیم برخه ده. د تعلیم په برخه کې هم دلته اسلامي امارت داسې نه داسې فرمان صادر شوی ده، نه داسې قانون شته چې وایي د تعلیم مطلق بند ده. البته داسې ویل د خپلو ظروفو او شرایطو دغه لپاره تر امر ثاني پورې معطل شوی ده. نو دا دواړه برخې جلا دي. یو پوښتنه شاهین صاحب دا هم ده چې د سیمې هیوادونه، تاسې مخکې د منځنۍ اسیا د هیوادونو یادونه وکړله یا خپله روسیه، چین، دغه هیوادونه تعامل کوي، راشه درشه کوي، په ځینو برخو کې همکاریان هم کوي، خو دا د رسمیت پیژندنې پروسې ته ولې نه رادننه کیږي؟ یعنی ولې ستاسې حکومت په رسمیت نه پیژني؟ دا خو هغه پوښتنه ده چې د هغوی نه باید وکړي چې ولې نه راوړاندې کیږي. خو زه دا وایم چې موږ اول د ټولو هیوادونو سره مثبت تعامل غواړو. دوم هغه مرحله د اشغال ختم شوی، اوس د افغانستان د بیا آبادۍ او د بیا جوړونې پرمختګ او د مصالح مشترکو مصالح په اساس باندې د نورو هیوادونو سره د اړیکو جوړولو دور ده. نو دغه دور، دغه اوسني واقعیتونه چې په افغانستان کې وشتون لري، هغوی دا درکې د هغو په اساس باندې راوړاندې شي. زه فکر کوم بیا به دا ستونزې او مشکلات نه وي. اوس خو قرار نړۍ د یو قطبي نړۍ نه څو قطبي طرف ته روانه ده. هر هیواد جلا مصالح لري، هر هیواد جلا مصالح لري. موږ آماده یو چې هغوی سره تعامل وکړو، د هغوی د مصالحو په اساس، د موږ د مصالحو په اساس اړیکې جوړې کړو. دا مخکې خو دنیا چې یو قطبي وه او یا قوت و، اوس کمزورې شوی ده. ډېرو هیوادونو به یو هیواد ته کتل، خپلو مصالحو ته به یې نه کتل، د هغه سیاست ته به یې کتل، نو ځکه به نه راوړاندې کېدل، افغانستان به یې په رسمیت نه پیژنده. خو اوس قرار دا د نړۍ حالات بدلیږي. هر هیواد د خپلو مصالحو په اساس باندې اړیکې جوړوي او زه فکر کوم دا د ټولو لپاره ښه ده. موږ هم آماده یو چې هر یو هیواد سره موږ تعامل ولرو، د هغوی د اړیکو په اساس باندې، د هغوی د ګټو په اساس باندې او د موږ د مشترک ګټو په اساس باندې هغوی سره اړیکې جوړ کړو او مخته لاړ شو. دا د ګټو یا د هیوادونو د خپلمنځي اړیکو یادونه تاسې وکړله. فکر نه کوئ د هغې هیوادونو په نسبت افغانستان ډېر اړ دی چې دغه اړیکې ډېرې پراخې کړي یا د رسمیت پیژندنې لپاره لا ډېرې هلې ځلې وکړي؟ دا د موږ لومړیتوب ده. رسمیت پیژندل زموږ لومړیتوب ده او د دې لپاره
موږ حتی هغه هیوادونه چې افغانستان باندې یرغل کړی وو د موږ سره دښمني وه د موږ خلک یې وژلي وو هغوی ته موږ ویلي چې هغه مرحله تېره سوله دا نوې مرحله ده تاسو راشئ افغانستان ته تاسې سرمایه ګزاري ته هرکلی وایو موږ غواړو تاسو سره سیاسي اړیکې جوړې کړو عادي اړیکې تاسو سره ولرو هغه څه چې تېر سول هغه تېر سول په دې نوې مرحله کې موږ تاسو سره هغه دښمني ته دوام نه ورکوو او همدام اطمینان درکوو چې د افغانستان خاوره به د تاسو په خلاف باندې نه استعمالیږي دا خو د همدې دپاره هڅې دي چې موږ اړیکو ته لومړیتوب ورکوو د افغانستان آبادۍ ته لومړیتوب ورکوو د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لومړیتوب ورکوو شاهین صاحب تاسې عمومي ډول باندې یادونه وکړه که مشخصا راته ووایئ چې که تاسې د سیمې هیوادونو ته یا نړیوالې ټولنې ته دغه لاس غځوئ چې موږ تیار یو تاسو سره اړیکې ولرو هغه د دواړو هیوادونو د ګټو لپاره یا ستاسې د رسمیت پېژندنې لپاره یعنې مشخصا تاسې به څه ورته وړاندې کوئ چې ام ستاسې غوښتنې پر ځای شي هم د هغوی غوښتنې پر ځای شي نو هغوی نه به لومړی موږ دا پوښتنه وکړو چې تاسې غوښتنې څه دي او د تاسې اندېښنې څه دي او فکر کوئ اوسه پورې دا پوښتنه نه ده کړې پوښتنه یعنې که څوک راشي پوښتنه به هم کړې وي یعنې تاسې نه ځئ چا پسې او جواب هم ورکړی وي خو هغوی چې نه دي راوړاندې شوي هغه خو د هغوی پورې ربط لري داسې نه ده چې موږ خو که بیا هم راځي موږ به دا پوښتنه کوو چې هغوی واضح غوښتنې څه دي او اندېښنې څه دي هغه به بیا د خپلو اصولو په رڼا کې ارزیابي کوو ګورو به او غواړو چې د حل لاره ورته ولټوو او داسې یو مشترک ګټې یا داسې یو حل مشترک حل چې هغه قابل د قبول وي او د اصولو مطابق وي په هغه باندې کار وسره او دا د ملګرو ملتونو په کچه لا هم د افغانستان د څوکۍ موضوع حل شوې نه ده ستاسې حکومت د دې مسلې د حل لپاره څه ډول ډیپلوماټیکه تګلاره لري څه پلان لري ملګرو ملتونو کې هم ځینې هیوادونه هغوی رول لري ملګري ملتونو خو خپله تصمیم نشي نیولی هغه خپله یعنې په اصطلاح یوه اداره ده هغه هیوادونه چې هلته عضویت لري هغوی تصمیم نیسي او هغوی رول لري نو کله چې د هغوی سیاست د فشار سیاست ته دوام ورکوي نو هغه په ملګرو ملتونو کې هم هغه سیاست ته دوام ورکوي او غواړي چې د افغانستان چوکۍ په ملګرو ملتونو کې چې ده هغه د یو فشار په توګه د افغانستان د اسلامي امارت په خلاف باندې استعمال کوي او دوام ورکوي او تر اوسه دوام ورکوي او فکر کوئ ولې په دې 5 کلونو کې تاسې ونه توانېدئ چې دغه څوکۍ ترلاسه کړئ یا دوی ته قناعت ورکړئ موږ خو خپله خبره کوو موږ ورته وایو سیاست مو واضح کړی ده چې هغه د دښمني دور تېر سو اوس د افغانستان د آبادي دور ته افغانستان یو مستقل او خپلواک هیواد ده د یو خپلواک هیواد په توګه تاسو تعامل ورسره وکړئ موږ تاسو سره تعامل کوو او به ګورو مشترکات چې کوم چې مشترک مصالح دي د هغو په اساس باندې تاسو سره اړیکې جوړو عادي اړیکې جوړو نو دا چې هغوی تر اوسه پورې نه دي راوړاندې شوي دا خو هغوی پورې مربوط ده خو موږ دا خپله خبره کړې ده بار بار مو کړې ده بیا یې هم کوو لکن موږ ضمن ناست هم نه یو په داخل کې ډېر اقتصادي کارونه شوي دي لوی پروژې تاسیس شوي دي په افغانستان کې تقریبا 15 زره کارخانې جوړې شوي دي 5 کالو کې 40% موږ ځان بساینه ترلاسه کړې ده چې دا په 20 کالو کې نه وي شوي اوس شوې ده او په زرګونو خلک په لسګونو زره خلک په کار بوخت شوي دي صحیح ده هغه هدف چې باید ترلاسه شي هغه ته به نه وي رسېدلي خو د هغه په لور باندې روان یو په اقتصادي برخه کې
شاهین صاحب د سیمې یو شمېر هیوادونه تاسو سره ډیپلوماټیک اړیکې لري، هغوی خپل استازولۍ په افغانستان کې خلاصې کړي دي یا ستاسو سفارتونه په هغې هیوادونو کې خلاص دي، خو له امریکا او اروپایي هیوادونو سره ستاسو اړیکې لا هم تر ډیره د رسمي ډیپلوماټیکو اړیکو پر ځای د تماس او خبرو تر کچې محدودې دي. فکر کوئ ولې؟ دا خو یعنی بیا هم ډېر په هغوی پورې مربوطه، خو په لومړي سر کې موږ له اروپایي هیوادونو کې ډیپلوماتان نه درلودل، اوس یې لرو. په ناروې کې لرو، په جرمني کې لرو، داسې په نورو هیوادونو اروپایي هیوادونو کې لرو، هغوی موږ سره تعامل کوي او موږ امید کوو چې دا تعامل نورو هیوادونو ته پراخ سي، زیات سي. امید ده په دې برخه کې څه ناستې او ملاقاتونه سوي دي. شاهین صاحب، تاسو لومړی کې یادونه وکړه چې ځینې هیوادونه د رسمیت پیژندنې له موضوع سیاسي استفاده کوي. داسې وانګیرو چې لویدیځ د ښځو د زده کړو موضوع د یو شرط په توګه تاسو ته وړاندې کړله. تیار یې چې د رسمیت پیژندنې د شرط په توګه د ښځو ښوونځي خلاص کړئ؟ نه، موږ خو ویلي چې ټول مسایل د افغانستان د خلکو کوم مسایل چې دي هغه د موږ خپل مسلې دي. مثلا خو نړیواله ټولنه هم همدغه یوه غوښتنه لري، یو شرط یې دی نو هغه د موږ خپل مسایل دي. موږ به د خپلو اصولو په رڼا کې هغه حل کوو. ځینې مسایل حل سوي هم دي، ټول به حل کوو، لکن د نورو هیوادونو چې هغه شرطونه وړاندې کوي نو او هغه د موږ د اصولو خلاف وي، شرطونه د موږ د خپلواکۍ د اصولو خلاف وي، د استقلال خلاف وي، هغه خو نه منو. لکن هغه سي اړیکې چې هغه د دواړو مشترک مصالح پکې نغښتي، د دواړو د اصولو مطابق وي، هغو ته د منلو وړ وي، نو هغه کې همیشه موږ آماده یو چې ټولو سره مثبت تعامل وکړو. او پاکستان سره د وروستیو کې چې کوم اختلافات رامنځته شوه، له هغې نه وروسته یا د هغې باوجود هم پاکستان د یو ستراتیژیک شریک په توګه تاسې منئ؟ موږ ښې اړیکې ټولو سره غواړو. موږ چا سره دا ستراتیژیک تړون نه لرو، لکن د یو ګاونډي په توګه له پاکستان، ایران، مرکزي اسیا هیوادونه، همداشان د سیمې هیوادونه، ټولو سره غواړو چې ښې اړیکې ولرو او دا موږ د سیمې په ګټه باندې بولو. دا د موږ پالیسي ده، دا موږ تګلاره ده. دا چې دا نور بیا خو د هغوی پورې ربط لري چې د موږ د دې تګلارې په رڼا کې هغوی هم راوړاندې شي.